دوستانو په ننګرهار کې چې کوم سیلاب راغلی د واقعا ډیره زیاته خواشیني یم د دې لپاره چې په ننګرهار کې داسې یو سیلاب راغلی زموږ ډیرې افغانان یې زیانمن کړي دي. نو تاسې ټول دعاګانې کوئ چې په خیر سره دا آفت چې کوم په افغانستان باندې راغلی ده، په افغانستان په ځینو ولایتونو کې دا سیلاب د دوبۍ په شان راغلی ده، په خیر سره تیر شي، ځکه چې دوبۍ امکانات ول هر څه یې پاخول چې هغومره زیان او ضرر یې ورسوو. نو الله پاک د افغانستان خیر پیښ کړي، هغه کسان چې په نورو ولایتونو کې دي او د ننګرهار په هغه سیمو کې دي چې سیلاب نه ده ورغلی، ډیر پام کوئ. بالخصوص هغه کسان چې کورونه یې خام دي، د خټو نه جوړ شوي، ډیر زر خرابیږي. نو کوم مهم شیان مو چې ډیر زیات پام ورته کوئ چې سر چې مخامخ کېږي چې دقل سیلاب شي، تاسې وکولی شئ ترېنه لاړ شئ او مهم شیان مو له ځان سره ویسئ. نو هر چېرته چې زما افغانانو تل بریالي اوسئ، تل خوشحاله اوسیږئ. نو دعاګانې کوئ دوستانو د ننګرهار لپاره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو ټول څنګه یې؟ الحمدلله الحمدلله. نن زموږ مکه کې سیکنډ ورځ دی او موږ سیکنډ عمره وکړه. ما خپل پاپا سره سیکنډ عمره وکړله، خپل نیکه او نیاله هغه مړه دي، هغه دې دنیا کې نه دي. نو ما خپل نیاله وکړه او پاپا مې نیکله وکړه. الحمدلله. الله دې راله نور هم همت راکړي چې نور چې څونه ورځ دلته یو مونږه یوه عمره خو وکړو که نه. او ما سپیشلي دعا خپل هغې وروڼو له وکړه چې کوم خپل وطن کې نه دي، خپل وطن نه بهر دي، کار کوي، مزدوري کوي، خپل مور پلار سره نه دي میلاو شوي. الله دې کړي چې هغه خپل کور ته زر زر واپس راشي او الله دې هر مسلمان نصیب کړي چې هغه الله کور ویني. تاسو ماله دعاګانې وکړئ چې الله راله همت راکړي. الحمدلله ماشاءالله. آمین.